افغان حکومت د مدني ټولنو استازو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د راپورونو له مخې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په کابل کې د 34 ولایتونو د مدني ټولنو له ښځینه او نارینه استازو سره کتلي دي. په دې لیدنه کې د بیلو مسایلو په اړه خبرې شوي دي او ټینګار شوی چې افغان حکومت د مدني ټولنو هر ډول اصلاحي نظریات او نقدونه مني. افغان حکومت د مدني ټولنو استازو ته ډاډ ورکړی چې ترڅنګ یې ولاړ دي او ورسره همکار دي. د رئیس الوزرا مرستیال دغه راز ویلي چې دوی له شته ستونزو خبر دي او په خبره یې د اصلاحاتو لپاره هڅې روانې دي او غواړي موجوده ستونزې د ټولو اړخونو په همکارۍ حل او له منځه یوسي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.